نن د سوریې په جنوبي ساحو کې وسلوالو یاغیانو د انتحاري او بمي چاودنو یو لړ حملې وکړې چې لږ تر لږه 38 کسان پکې ووژل شول. پاس له دې نه چې په لاوز کې یو بند ونړېد 3000 کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په دې پیښه کې 19 کسان مړه شوي او په سلهاو نور لا درکه دي. د پاکستان په کوټه کې د رایو د یو مرکز سره جوخت یو ځل مرګي برید شوی چې تر اوسه د لږ تر لږه 11 کسانو د وژل کېدو او څه باندې 80 تنو د زخمي کېدو راپورټونه ورکړل شوي. په جرمني کې د تودوخې درجه مخ په پورته کېدلو ده. د هیواد په ډیرو برخو کې د حرارت درجه 30 سانتیګریډ ته رسیدلې ده. او په نیکاراګوا کې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په جمهور رئیس دانیال اورتریګو باندې غږ کړی ترڅو مخکې له وخته ټاکنې ترسره کړي او د مظاهره کوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي نه ډډه وکړي.